احتلام، بدخوبي او یا هم په خوب کې شیطان خطا ایستل څه شي ده، ولې رامنځته کیږي، کومې نښانې لري او ورسره همزمانه نورې کومې جسمي مشکلات پیدا کیږي او بالاخره درملنه یې څنګه کولی شو. پر دې ټولو به دلې خبرې وکړو. تر هر څه دمخه د یوې خبرې یادونه باید وکړم، که چیرې یو شخص ته د بلوغت راتلو په عمر کې هیڅ احتلام نه راځي او شخص مجرد وي او یا هم تر اوسه هیڅ احتلام نه وي ورته راغلی، نو دا ناروغي حالت او باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. برعکس که یو کس ته بیا په زیاته اندازه احتلام راځي، هغه که شخص مجرد وي او یا هم واده ولري، نو دا هم یو غیر نورمال یعنی مریضي حالت دی. باید ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو درملنه ورته اجرا شي. لومړی به احتلام وپېژنو چې احتلام څه شي ته وایي. احتلام ته بدخوبي او یا هم په خوب کې د شیطان خطا ایستل هم وایي. د خوب په حالت کې طبیعت د بدو فکرونو څخه متاثره کیږي او د انزال لپاره یو رقم نه یو رقم شکل ښکاره کوي تر څو شخص انزال ته ورسوي. دا چې له دې حالت سره هر بالغ نارینه مخامخ کیږي، نو پر اسبابو او لاملونو به خبرې وکړو چې هغه کوم اسباب دي چې له امله یې یاد حالت رامنځته کیږي. عموما احتلام تر ډیره حده په زیاتره اشخاصو کې یو نورماله پروسه ده، خو ځینې نور حالتونه شته چې هغه یاد حالت تشدید او متکرر کولی شي. لومړی دغه حالت تر ډیره د مجردي په حالت کې وي، نو مجرد پاتې کېدل یاد حالت ته زمینه برابروي. او بل بیا کله چې یو شخص بلوغ ته ورسیږي، نو په وجود کې یې هورموني تغیرات رامنځته کیږي. مثلا په وجود کې یې د ټسټوسټرون هورمون سویه زیاتیږي او دغه لوړه اندازه ټسټوسټرون کولی شي چې د شپې په خوب کې د خودسرانه انزال باعث شي، چې دا مریضي نه ده بلکې یو نورماله پروسه ده. اما که تکرر زیات شي، بیا موږ مریضي ته فکر کولی شو. جنسي فکرونه کولی شي چې دماغ او بدن دواړه تنبیه کړي تر څو بغیر له فزیکي تنبیه څخه انزال صورت ونیسي. مګر دا بیا یو نورمال حالت نه دی. که دوامداره شي نو مشکلات پیدا کولی شي. او که چیرې یو کس د زیات وخت لپاره نه وي انزال شوی، نو بدن د شخص د جمع شوي مني د شپې په خوب کې خارجوي، چې دا هم یو نورماله پروسه ده. د جنسي غړو نورمال پوخوالی هم د احتلام لامل کیږي، چې په دې حالت کې هم ناروغۍ ته فکر نه کیږي. اوس به راسو د احتلام پر نښو نښانو به خبرې وکړو چې په خوب کې د انزال باوجوده ناروغ ته نور کوم حالتونه پیدا کیږي. عموما د شپې د خوب په حالت کې د نارینه نطفه یا مني وځي. ناروغ هره دومه یا دریمه او په ځینو کسانو کې هره شپه یاد حالت ورته پیدا کیږي. دا نو د ناروغۍ په شدت، د ناروغ مساعدوالي او تشدید کوونکي فکتورو پورې اړه لري چې ناروغ څونه مساعد دی. د دې سره همزمانه به ناروغ سوزاک، د ملا درد، کمزوري او کحالي هم لري. اوس به راسو د یاد حالت یا احتلام پر تداوی به خبرې وکړو چې څنګه کولی شو د دې ناروغۍ څخه ځان خلاص کړو. په درملنه کې تر هر څه مهم د ځان مصروف کول او د بې ځایه فکرو پرېښودل دي، چې شخص باید د ورځې مصروفیت ولري تر څو بې ځایه فکرو او فلمي صحنو ته پرېمانه وخت ونه لري. او بل د خوراک اندازه را کنټرول کړئ. په اشپزي کې مصالحې مه استفاده کوئ. ورسره همزمانه هغه خوراکونه راکم کړئ چې په سختۍ سره هضمېږي، لکه غوښه، پلو، هګۍ، اچار او خواږه شیان. په دریم قدم کې باید مخکې تر خوب باید غټ او تش اودس ماتی وکړئ او ځان د قبضیت کېدلو څخه وساتئ، ځکه چې قبضیت هم یاد حالت ته زمینه برابروي. پر پسته بستره باندې مه بېدېږئ. د خونې هوا باید خلاصه وي. د یو څه وخت لپاره باید جنسي اړیکې څخه پرهیز وکړئ او بالاخره هر سهار په یخو او یا نیمه یخو اوبو باندې غسل وکړئ، چې د یخو اوبو غسل ستاسو سره ډېر کومک کولی شي.